السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه میولا صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. ملګرو په نن ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه په فیسبوک کې په خپل سر ویډیوګانې باندې کوو، یعنې تر څو چې موږ نه یې پلی کړې دا ویډیوګانې دې نه پلی کېږي. نو راځم دغه طریقه تاسو ته درښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دغه کوم ویډیو چې تاسو ګورئ دا ځان سره لایک کړئ. نو راځو د ویډیو په طرف. نو تاسو به خپل فیسبوک خلاص کړئ ملګرو. کله چې تاسو خپل فیسبوک خلاص کړئ نو چېرته که ستاسو په مخې ته کوم ویډیو راغی نو دا په خپل سر پلی کېږي. ودرېږئ دلته تاسو ته کوم ویډیو کیدای شي راشي نو تاسو ته یې ښیم چې دا وګورئ څنګه په خپل سر پلی کېږي. دلته ویډیو ده ګران ملګرو، ګورئ چې دا ویډیو په خپل سر پلی کېږي. نو تاسو به راشئ څنګه به وکړئ چې تر څو په خپل سر پلی نه شي نو تاسو په دې کونج کې دغه د درې ټکو دا یا درې کرښې باندې ګورئ، په دې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو به لاندې راشئ او دلته تاسو ګورئ ملګرو سیټینګ باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. په سیټینګ چې موږ کله کلیک وکړو نو لږ صبر وکړئ، تاسو لږ ښکته راشئ ګرانو ملګرو. تاسو به دلته راشئ میډیا باندې کلیک وکړئ. کله چې په میډیا کلیک وکړو نو تاسو ته دلته ښکاري چې آټو پلی، دغه آټو پلی تاسو ته ښکاري. نو دلته موږ سره آټو پلی چې دی تاسو ته ښکاري چې آن موبایل ډیټا ان وائی فای، یعنې موبایل ډیټا هم چې کله زه استفاده کوم که ډیټا خلاصه کړم فیسبوک کاروم نو هم دې ماته ویډیو په خپل سر پلی شي، او که چېرته د بل چا نه وائی فای مې اخیستی وي او کاروم فیسبوک نو بیا دې هم ماته ویډیو په خپل سر پلی شي. نو تاسو به که چېرته غواړئ چې د ویډیو په دواړو طریقو سره بند کړئ نو تاسو به په دغه باندې کلیک وکړئ. تاسو ګورئ دلته لیکلی چې نیور آټو پلی ویډیوز، نو تاسو به دغه ټیک مارک ذات سره ان کړئ. او که چېرته تاسو غواړئ چې مثلا فقط دې په وائی فای باندې ماته ویډیوګانې پلی شي او که زه ډیټا کاروم نو هغه دې نه پلی کېږي نو تاسو به بیا دا ټیک علامه دا ګورئ دلته به دا ټیک مارک علامه ولګوئ. نو تاسو ته کله چې وائی فای واخیسته تاسو چا نه نو ویډیوګانې به پلی کېږي، او کله چې ستاسو موبایل ډیټا کاروئ نو هغلته به نه مثلا خپله نه پلی کېږي. نو که غواړئ چې بیخي دې پلی نه شي نو تاسو به دغه لاندې ټیک مارک ان کړئ. زه غواړم چې ماته د ویډیوګانو په خپل سر بیخي نه پلی کېږي نو دا بند کړم. او اوس بیرته زه ګورم تاسو ته یې وښیم چې ویډیوګانې اوس هم موږ ته پلی کېږي او که نه. تاسو به لاړ شئ دا صفحه به یې پرې ریفرش کړئ، داسې به یې کش کړئ ریفرش به شي. اوس به لاندې کوم ویډیو وګورئ ګران ملګرو، دغه ویډیو دی موږ سره په خپل سر نه پلی کېږي ځکه چې موږ هغه ټیک مثلا ولګوو ورته چې تر څو ویډیوګانې په خپل سر پلی نه شي. نو ملګرو ډېره ښایسته او اسانه طریقه ده. هیله ده چې خوښ شوی مې وي او څه مې ترې زده کړی وي. نو که چېرته غواړئ چې دغسې نور ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ دغه ټیک پښتو یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. دې کې معلومات په پښتو ژبه نشریږي او ټول ښایسته او نوي معلومات دي. او دغه ویډیو چې تاسو ګورئ که تر اوسه مو لایک کړی نه وي نو دغه ویډیو هم ځان سره لایک کړئ. نننۍ ویډیو همدومره ملګرو، تر بلې ویډیو ښې چارې د الله په امان.